یو معلم د مرګ په وخت کې د څه شي غوښتنه وکړه؟ په ډیر گیم کولو تاسې په کومه ناروغۍ اخته کیږئ؟ او هغه کومه وسله ده که چیرې اوس هم وای نو د نړۍ نفوس په ډیر کم وای؟ هغه کوم بوټونه دي چې راسته او چپنه لري؟ د موټرانو موټرشۍ به مو لیدلې خو د بوټو موټرشۍ به مو نه لیدلې. برزوګان ته په فابریکو کې څنګه پردوګاشونه ورچوي؟ آیا تاسو هم د اجدوګان په رقم د روان موټر څخه غورځېدلی سي او د سمان خان په رقم د موټرسایکل سره تر تیارې وتلی سي؟ موږ چې ماښام په ځای کې پریوزو نو ولې د سبا سوچونه وهو؟ دا ټول معلومات د نن په ویډیو کې لیدلی سي او د اول دانه خو بیخي جالبه دي. دغه معلم د ژوند په اخري شیبو کې هم د خپل شاګردانو د امتحان پرچې کتلې. په 2000 کې سینډرا وینیګس چې د هغه پلار یو معلم و دغه عکس یې په رسنۍ کې پورته کړی و او اجل واټ ته د تللو د مخه خپل لپټاپ او چارجر راغوښتی و. د ژوند اخري شیبې وې خو د سره بیا هم د خپل شاګردانو د راتلونکي فکر ورسره و. خو افسوس چې په اوس وخت کې د استادانو هیڅ قدر نه کیږي. که چیرې استاد نه وای نو انسان به هیڅ کله پرمختګ نه وای کړی. په 1960 NB 1418 امریکا دغه وسله جوړه کړې وه چې تر ډیره لید ځایه پورې یې اور غورځوي چې اور یې تر یو ډراګن کم نه و. تاسو یې په دغه ویډیو کې لیدلی سئ او دا ډیر خطرناکه وسله وه. پر دې یې بندیز ولګوئ ځکه که چیرې دغه وسله اوس هم وای نو د نړۍ نفوس به دومره نه وای لکه اوس چې دی. ډیر گیم کول انسان ته تاوان کوي. ځینې وخت یې پر دماغ ډیر بوج راسي. ځینې خلکو ته د شپې خوب نه ورځي، بې ځایه تشویش کوي او پر مازې خبره غوسه کیږي. د سر درد او د سترګو کمزوره کېدل. داسې خلک مې لیدلي دي چې په 24 ساعتونو کې 14 یا 12 ساعته په گیم تیروي. زه دا نه وایم چې گیم کول ګر سره تاوان کوي، بلکې زه دا وایم چې ډیر گیم کول د صحت لپاره ښه نه دی. اوس خو د راستې پښې دپاره یو رقم بوټ دی او د چپې پښې دپاره بل رقم بوټ. خو پخوا داسې نه وه. دغه عکس وګورئ، دا ډیر پخوانی عکس دی. د دواړو پښو بوټونه یو رقم وه، راسته او چپه یې نه درلوده، دواړه یو رقم وه. خو نن سبا چې څوک دغسې بوټونه په پښو کې او د باندې راووځي نو د خلکو به د خندا د لاسه پښتورګي پټاو سي. او دا هم د بوټو موټرشۍ ده چې په دغه ځای کې راتیر سي نو بوټونه دي په اتومات ډول در پاکوي او پالیش هم ورکوي. دا په لیدلو کې ډیر جالبه معلومیږي. په پتلونو کې چې پردوګاشونه دي چې موږ ورته برزوګان هم وایو نو دې ته دغه پردوګاشونه څنګه ورچوي؟ دې ته هم داسې یو ماشین جوړ کړی دی او بیا یې دغه برزو په اغوستی او په لاس باندې پردوګاشونه ورچوي. په فلمو کې به مو دغه ځایونه ډېر لیدلي وي چې هیرو د روانې لرګاډۍ څخه وغورځېږي خو هیڅ هم نه پوهوسي. نو تاسو دا فکر کوئ چې دا نو څه زور غواړي؟ دا خو موږ هم کولی سو. نو پام چې د دغسې کولو سوچ هم ونه کوئ. که مو چیرې دغسې وکړل نو د دې دپاره به تاسو یو څه عمر په روغتون کې تېروئ. ځکه که چیرې ته د روان موټر څخه وغورځې ته به دا فکر کوې چې زه به هم د سنګم په رقم د روان موټر څخه راتاسم، هیڅ به نه راوسي. خو یا داسې نه ده. که مو چیرې دغسې وکړل خاص به پر داخله وموښلئ. اکثره وخت موږ دغسې سوچ وهو او کله چې موږ ماښام په ځای کې پریوزو نو دغه سوچونه وهو چې دا اوس څنګه ژوند دی، سبا به هلته ولاړ سم، هغسې به وکم، دغسې به وکم. زر سوچونه وهو. نو همداسې سپیان هم چې ماښام سي خپل مشکلاتونه ور په یاد سي په دغه سوچو کې چې داسې به وکم، هغسې به وکم او یو دانه دانه خوارکۍ خو په دغو مشکلاتو کې چې د ډېره غم څخه ګر سره خوب نه ورځي.